بسم الله الرحمن الرحیم. باب سیوم در عمل اسماء عامله و آن 11 قسم است. د افعال عامله و د بیان نورستا اوس علامه صاحب درته اسماء عامله بیانوي. نو د اسماء عامله و د هر یو قسم وضاحت به علامه صاحب درته په تفصیل سره ذکر کی. نو علامه صاحب فرمای باب سیوم در عمل اسماء عامله. مقصد د علامه صاحب د دې عبارت نه واخله تر را روان دوم اسماء افعال تر دیزی پورې درې خبرې بیانول دي. اول نمبر خبره د دې دریم باب اجمالا خلاصه به علامه صاحب ذکر کی ورسره د اسماء عامله و تقسیم بدرته وکي. اول نمبر خبره څه د دریم باب خلاصه اجمالا او د اسماء عامله و تقسیم بدرته بیان کی. دوهم نمبر خبره د اسماء عامله و کم چې اولنی قسم دی چې اسماء شرطیه ورته ویل کیږي د دقې اسماء شرطیه و تعداد او مستاقات به درته بیان کی. دوهم نمبر خبره څه شوه چې د اسماء شرطیه و تعداد او مستاقات به بیان کی. دریم نمبر خبره د اسماء شرطیه و عمل به درته ذکر کی چې دا اسماء شرطیه څه عمل کوي. نو په نننی سبق کې دا درې خبرې ذکر کیږي. اول نمبر خبره څه وه د دریم باب اجمالا خلاصه او د اسماء عامله و تقسیم. نو دا اول نمبر خبره علامه صاحب په دې عبارت سره ذکر کوي باب سیوم در عمل اسماء عامله. علامه صاحب فرمای چې په دریم باب کې اسماء عامله بیانیږي او ذکر کیږي او دغه اسماء عامله دا بیا په 11 قسمه باندې دي. د اسماء عامله څو دانې دي 11. نو دا اول نمبر خبره چې په دې دریم باب کې هغه عوامل بیانیږي چې هغې ته اسماء عامله ویل کیږي چې هغه اسما دي او عمل کوي او ورسره تقسیم د اسماء عامله وکړه چې اسماء عامله په 11 قسمه. نو علامه صاحب فرمایي دا اول نمبر خبره ذکر کوي باب سیوم دریم باب در عمل اسماء عامله په بیان د عمل د اسماء عامله کې دی. وان 11 قسمه او د اسماء عامله په 11 قسمه باندې دي. په څو قسمه 11 دا تقسیم د اسماء عامله. دوهم نمبر خبره څه شوه چې د اسماء شرطیه چې دا اولنی قسم د اسماء عامله دی د اسماء شرطیه او تعداد او مصداقات. نو دا دوهم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره اول اسماء شرطیه بمعنى ان. نو علامه صاحب فرمایي چې د اسماء عاملهونه اولنی عامل چې دی هغه اسماء شرطیه دي. دا اسماء شرطیه بیا په 9 قسمه دي. مصداقات کم کم دي لاندې په کتاب کې ذکر دي. نو دوهم نمبر خبره څه وه چې د اسماء شرطیه او تعداد او مصداقات. تعداد نو اسماء شرطیه څو دي 9 او مصداقات کم کم دي لاندې کتاب کې ذکر دي چې من دی ما دی عین دی متا دی ایون دی انا دی ازما او حیث ما او مه. دا دوهم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي اول اسماء شرطیه اولنی قسم د اسماء عامله او څخه اسماء شرطیه دي بمعنا ان چې په معنا د ان وي. هغه اسماء شرطیه چې په معنا د ان حرف شرط وي. څه مطلب یعنی څنګه چې ان حرف شرط دا په 2 جملو داخليږي دغسې اسماء شرطیه هم په 2 جملو داخليږي. څنګه چې ان دا په فعل مضارع باندې داخليږي
او فعل مضارع ته جزم ورکوي. دقه شانتې دا اسما هم فعل مضارع باندې داخلیږي او فعل مضارع ته جزم ورکوي. څنګه چې انج حرف شرط په دوه جملو داخلیږي، اولنۍ جملې ته شرط او دوهمې ته جزا ویلی کېږي، هم دقه شانتې دغه 9 اسماء شرطیه دا هم په دوه جملو داخلیږي، اولنۍ جملې ته شرط او دوهمې ته به جزا ویلی کېږي. دا مطلب به معنای ان و ان نو است او دا اسماء شرطیه 9 دي. کم من، اول من، دوهم وما او ما، و أين أو أين، ومتى أو متى، وأي أو أي، وأنا أو أنا، وإزما أو إزما، وحيثما أو حيثما، ومهما أو مهما. دینه ته اسماء شرطیه ویلی کی. د دو عمل څه شی دی؟ اوس عمل علامه صاحب ذکر کوي. 3 نمبر خبره څه چې د اسماء شرطیه او عمل، نو دا 3 نمبر خبره د اسماء شرطیه او عمل علامه صاحب په دې عبارت سره ذکر کوي. فعل مضارع را به جزم کنند. عمل د اسماء شرطیه څه دی؟ چې دا فعل مضارع ته څه ورکوي؟ جزم ورکوي. څه ورکوي؟ جزم. نو علامه صاحب فرمایي فعل مضارع را به جزم کند، فعل مضارع ته جزم ورکوي د اسماء شرطیه. چون لکه من تضرب اضرب، د هر یو مثال درته وي. لکه من تضرب اضرب څه ورکړی؟ جزم. تضرب مضارع ده، اضرب مضارع، دواړو ته من شرطیه څه ورکړی؟ جزم. وما تفعل افعل، دلته هم چې د تفعل فعل مضارع او افعل فعل مضارع ده، ما شرطیه ورته جزم ورکړی. وأين تجلس اجلس، ومتى تقم اقم، وأي شيء تأكل آكل، وأنا تكتب أكتب، وإذ ما تسافر أسافر، وحيثما تقصد أقصد، ومهما تقعد أقعد. نو دا ونننی سبق چې مشتمل و په 3 خبرو. اول نمبر خبره چې د 3 باب اجمالا خلاصه او د اسماء عامله او تقسیم. دوهم نمبر خبره د اسماء شرطیه او تعداد او مصداقات. 3 نمبر خبره د اسماء شرطیه او عمل.